تاکچې پرستیار وتلي وې د اتفاق دپاره هر سړی سیده و دا کیسه ته ودارې امیر د طرف نه پیر په دا کیسه ته زبردست پښتوني باندې ورغلي په چا باندې چاچا دا کیسه راونه کړې د وطني خپل منځ هغه ته چې دا کیسه د ټولې ځای په خیر ده ورته خوشحول غږی و په ځون یې تکلیف نه ګڼي دا پښلې کیسه راونه دو د اتفاق د ځای مزای و دفشي ته فکر وکړئ ایس چې ډېر وخت په میشتو ستر څه ولاړ شي لاس دوولس سوه تحصیل ته ولاړ شي بیا وایي چې منځای پیرا شو پیرا نه وي هغې کیسې نه هېڅ نه شي ویلې چې شپږ اوته سړي وي یا دوولس وي د خپل مقصد پوره د پنځه روپۍ د پوره د چا د کاته د پوره چې څه خو مې وویني کیسه وکړو دا داسې کیسه نه دوروونه دا چې په کوم مقصد راونه دو هغه مقصد پوره هر څوک په مسلماني ودارې بیا الله پاک یې دوست امداد کو الله هم پرې راسوي ما ډارې وې ودا ته چې بیا له خدای سره الله یې کو بیشتر راڅک شوي مقصد دا دی چې وریا وواتي دوني خیل بکا خیل د موجوده مامید خیل دا درې کومه درې زره د دغه سړي لیکلي دي په کاغذ په مشرونو څلوېښتي ولا نه دي عام مشرونو د تو سره په ذمهوري وي که څلوېښتای د ځنې غوښتو او ذمهوار وي د خپل قوم د څلوېښتای ووایي که خپل ضرورت و دا د دغې دپاره مې لیکلي دي کاغذ یې ورکاوه زه خپل نوم نه پېژانه نصرالله ته وې څوک ویري دی بیان کو سړي که دلی مهربان بیانوي دی بیان کو دا میر جوني خیلی غه مامید خیلی غه دوست ته په نوم سړي ولیکل د ذمهورۍ د دوز دپاره د دغې چې هغه دوز دپاره د مشرونو سره کښېني بیش دوز خو عزیزي پرې جنډا نه ده جوړه یو هر کوم داسې هر کوم ته زه سوال که چې ذمهوار سړي روبوسه یو واسي یوه جنډا زه جوړه کړي په جنډا وراون شي غونډ په اتفاق باندې موږ خپلې د جوني خیل باقي خیل د مامید خیل طرفه دا خبرې وې خو دا یو سوال بیا درته که افوسه درته که چې دا غونډ په امانداري وه دا کیسه ته ودارې شلی خال کې پلانینګړي نو دوی کیسه په یو لوړ یې کړ چې یو سیاست باید منځایي ته ننه ما ور پرېږدې یو قومیت څه شی دی چې یو کوم د چا سره خلاف یا بل د په دا په نرو نه تېري مشرون دا کسي په کچېرې پابندي ورکوله وظاهر معاملې ته ونه وي ورکړي دی که پابندي ورکړي بیا وایي توس منځایي وچلېږي که پابندي نه کوي بیا منځایي حرکت وچي ځکه چې ډېر خلک نه مونه ډېره شوې د بیا کوڼي وکښل د پوښتنې کړل د هغه بیا مشکل د یوه سړي نه کوڼی وکېږي لاس یې نه وکېږي خو چې زر پله پرې کښېني بیا وپښته څه دا مې سوال درته وکړه آخري خبره بل چې څوک خبره کو نو سپیکر دا وروخلي دا مې سوال درته وکړه چې سړي په کاغذ لیکلي دي که مهربان یې کړو که بیا یې درته ویلي